د پاکستان پوځ ویلي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د ډیورنډ په 2600 کیلومتره کرښې د اغزن تار کار پای ته ورسیږي. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مه شئ، پام وکړئ ورته زه خبر ته چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ. پاکستان یو ځل بیا ویلي د سولې پروسې پر بشپړ ملاتړ ټینګار کوو. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان ځانګړې توګه د سولې پروسې پر بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی. د ډیلی ټایمز د راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سهیل محمود په پاکستان کې د افغانستان له سفیر نجیب الله علي خیل سره په لیدنه کې د سولې پروسه کې پر وروستیو پرمختګونو او کابل ته د عمران خان د سفر په اړه خبرې اترې کړې دي. راپورونه کاږي محمد افغان سفیر ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د افغان سولې او د غرض دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. پاکستان د سولې پروسې ملاتړ خبره وروسته تر هغه کوي چې نن د دغه هیواد پوځ ویلي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د ډیورنډ په کرښه 2600 میټره د اغزن تار کار پای ته ورسیږي.